د یوې وړې خبرې د لاسه ډېرې چغې ووایي او ډېرې خبرې وکړي خو بیا فایده نه ورکوي. على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یو ناشنا روایت ته امام طبراني راوړی دی. سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رحم الله عبدا، وی الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې د خیر خبره وکړي نو د هغه دپاره غنیمت شي، او سکت عن شر، او یا د شر نه غلی شي نو ځان په حفاظت کې وساتي. دوه حالات دي. الله دې رحم وکړي په هغه بنده باندې چې د خیر خبره وکړي نو دا د هغه دپاره څه شو؟ غنیمت شو، اجر یې وګټو. او یا د شر نه غلی کېناستو نو ځان په حفاظت کې پاتې شو، بد شو که نه. په دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده، او خصوصا په دې جمله کې چې د ژبې دا خبره ګوره وړه نه ده، د ژبې دا خبره دا وړه نه ده. د دې د لاسه ګوره انسان ته اوچته مرتبه میلاویږي، او د دې د لاسه ګوره تباهي په لار باندې هم تللی شي. لکه هسې یو حدیث دی، دې کې سوچ کوو، امام بخاري راوړی دی، د ابو هریره روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لا یلقي لها بالا. یو سړی کله خبره وکړي، معمولي خبره وکړي، او د ده ورته سوچ نه چې دا دومره غټه خبره ده، خو داسې خبره وکړي چې په هغې باندې الله راضي کېږي، ده ته دا خبره ډېره معمولي ښکاري، سوچ یې ورته هم نه چې یاره ما غټه خبره وکړه. یرفع الله بها درجات، الله ورله د هغې د لاسه درجې اوچتې کړي. یو روایت کې راځي الله یې دغه وړې خبرې د لاسه وبخښي. ګوره د دې ژبې څومره اهمیت دی. د یوې وړې خبرې د لاسه دا مؤمن وبخلی شو. خو بل طرف ته ګوره، وان العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله. او یو بنده کله راولګي خبره شروع کړي، داسې خبره وکړي چې په هغې سره الله په غضب کې راځي، د الله نه خوښه خبره. لا یلقي لها بالا، ده ته دا خبره وړه ښکاري. یهوي بها فی جهنم، د دې یوې خبرې د لاسه جهنم ته لاړ شي. د دې یوې خبرې د لاسه ګوره. نو د ژبې دا خبرې دا نه چې ته راولګې او لګې دا معمولي مه ګڼه. ګورې هم په دې خبرو کې به د یوې د لاسه به کیدای شي چې جنت ته ورسي، او کیدای شي یو خبره ستا د هلاکت ذریعه وګرځي، والعیاذ بالله. یو خبره ستا د تباهۍ ذریعه وګرځي، داسې هم کیدای شي. حدیث د معاذ رضی الله عنه، هغه دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو، یا رسول الله کله چې ورته رسول صلی نصیحت وکړو چې د ژبې حفاظت کوه، نو هغه وی یا رسول الله ولې په دې به مونږ الله رانیسي؟ یعنې دا مونږ چې په ژبه څه وایو په دې به الله مونږ رانیسي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وهل یکب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. معاذا وی دا خلق به جهنم ته نه ګزارلی کېږي مګر د هغه څه د لاسه چې دوی په دې ژبه باندې ویلي دي. جهنم ته چې اکثر خلق به ځي، یو روایت کې داسې راځي چې جهنم ته اکثر خلق به د څه د لاسه ځي؟ د ژبې د لاسه او د عورت د لاسه. جهنم ته به اکثر خلق هغه د ژبې د لاسه به ځي، او هغه به د عورت د لاسه ځي. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه حدیث کې ګارنټي ورکړې د جنت، نو څه ویلي؟ وایي زه د جنت ګارنټي ورکوم چاته چې چا د دوو جامو په دې منځ کې د دې ژبې حفاظت وکړو، او د دې دوو رڼانو په منځ کې د عورت حفاظت وکړو. دې سړي له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه د جنت ګارنټي ورکوم. دا ګارنټي ولې ورکړه؟ ځکه چې ګران کار دی دا ژبه راټینګول. ډېره وړه ده ګورې، خو راټینګول یې څه دي؟ ګران دي. او دا خبره هم یاده کوي چې خبره دې څو پورې نه کړي که نه، نو ستا په کنټرول کې ده، خو چې خبره دې وکړه نو بیا ته په کنټرول کې بیا نه کېږي. ځکه هوښیاران چې نصیحت کوي نو څه وایي؟ د خبرې نه مخکې څه کوه؟ سوچ کوه. 100 پیرې د خبرې نه مخکې سوچ وکړه، ځکه دا خبره چې ستا د ژبې نه راووته
ته بیا د دې په کنټرول کې که بیا ډېرې چغې ووایې او ډېرې خبرې وکړي خو بیا فایده نه ورکوي. د حدیث کې دا فایده هم ده چې ښې خبرې کول دا په ایمان کې دننه راځي. د خیر خبرې کول دا په څه کې راځي؟ په ایمان کې راځي. لکه چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا، د خیر خبره دې کوي. استقامت د ژبې نه دی، استقامت د ژبې څه چې یعنې د خیر خبره پې کېږي او د شر نه یې وساتي. استقامت د ژبې دلیل دی په استقامت د ایمان، چې د کم سړي په ژبه کې استقامت وي او دا ژبه د دین دپاره استعمالېږي او د شر دپاره نه استعمالېږي، پوه شه چې د دې سړي په ایمان کې استقامت دی او دی په دین باندې نیغ او مضبوط روان دی. او همدې خلکو ته به د مرګ په وخت کې زیری کېږي د جنت. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کم خلک چې دا وایي چې زمونږ رب څوک دی؟ الله دی، او بیا په دې خبر باندې مضبوط پاتې شو، استقامت پکې. دا استقامت ګورې په ډېرو خبرو کې دننه راځي. استقامت په زړه کې، استقامت په ژبه باندې، دا هم ایمان دی د حدیث په رڼا کې. دا سړی چې کله مړ شي تتنزل علیهم الملائکه، د ځنکدن په وخت کې ملائک راکوزېږي د الله له طرف نه او ده ته وایي الا تخافوا ولا تحزنوا. نه به تیر شوي چې څه دي په هغې پسې به نه خفه کېږي او را روانو حالاتو ته هم نه غمجنه کېږي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او تاله زیری درکو د هغه جنت د کوم جنت چې تا سره لوس شوی، دا زیری ده ته د مرګ په وخت کې میلاویږي د استقامت د لاسه. او حدیث کې راځي سبحان الله دې نفس څه ویلی کي اخرجي ایتها النفس الطیبه كانت في الجسد الطیب. روزه اے پاک روحه، اے پاک سا چې په پاک بدن کې دننه وي. اخرجي حمیده وابشري بروح وریحان ورب غیر غضبان. روزه زیری درکو موږ تا ته د خوشحالیانو د نعمتونو او د داسې رب چې هغه تا ته په غوسه کې نه دی. د داسې رب زیری درکو چې هغه تا نه راضي دی، چې د ژبه کې ستا استقامت وي. استقامت اللسان بقول الخیر. یو سړی د ژبې استقامت څنګه؟ د ژبې استقامت په څه سره چې د خیر خبره پې کې او د شر نه یې وساتي. دې ته وایي استقامت اللسان. او دا دلیل دی، دلیل استقامت ایمانه، دلیل دی چې دې سړي ایمان کې استقامت دی. ځکه ژبه چې د هغه په کنټرول کې ده، نو د هوښیارانو ژبې چې دی هغه په کنټرول کې، او د قمقلانو ژبې هغه په کنټرول کې نه، چې څه وي او څنګه وي او هر ځای کې چې وي. نه، مؤمن داسې نه وي. مؤمن ځي ته ګوري، موقع ته ګوري، خلکو ته ګوري، حالاتو ته ګوري. په دې خبره کې خیر دی که په دې خبره کې شر دی، دې ته ګوري. په دې خبره کې دنیوي فایده شتي که د آخرت فایده پکې شتي، دې ته ګوري. په دې خبره کې فایده نشتي که نقصان پکې شتي او که نقصان پکې نشته او فایده پکې شتي، دې ټولو خبرو ته ګوري. دا د مؤمن شان دی. نو دا صفت په ځان کې راولي.